په دې ویډیو کې مو افغان باډي بلډرانو په نیپال کې د بدن د ښکلا سیالیو کې د لاسته راوړنو او د باډي بلډر چې نوم یې ګلا جان ده د هغه د شخصیت په هکله تاسو ته لنډ معلومات چمتو کړي. تر هر څه د مخه تاسو ته سلام او نیکې هیلې وړاندې کوم. د جنوبي اسیا د بدن ښکلا د 2019 کال د 12مې دورې سیالیو کې د اتو هیوادونو افغانستان، هندوستان، پاکستان، نیپال او نورو څلورو هیوادونو باډي بلډرانو پکې ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان څخه عبدالسمیع حیدري، صفت الله حافظي، ګلا جان احمد احمدي، احمد سکندر زاده او حمید الله خوشحال زاده د سرو زرو مډالونه ګټلي. دوی د افغانستان رښتیني قهرمانان دي چې د افغانستان نوم روښانه او بیرغ یې لوړ کړ. یادو افغان باډي بلډرانو 6 د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او 3 د برنزو مډالونه وګټل. د یادونې وړ ده چې هر یو د خپل وزن مطابق سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي. یو تن د سرو زرو ګټونکی ګلا جان په اړه درسره معلومات شریکوو. ګلا جان 8 کاله کېږي چې د باډي بلډینګ باشي کې تمرین او سیالي کوي. اتل ګلا جان چې 95 کیلو وزن لري، هر څه برابر او ټول بالانس یې جوړ و. هغه څوک چې په اول ځل په کم اقتصادي وضعیت کې د اسیا په سطحه د سرو زرو مډال وګاټه او ترڅنګ په هیواد دننه په سیالیو کې بریالی او د ماسټر افغانستان لقب یې ورکړ. د افغانستان د اولمپیک لومړي معاون او د باډي بلډینګ فدراسیون رئیس جناب باور هوتک هغه ډیر وستایه او هغه ماسټر افغان ټاکلي یو عادلانه پریکړه وګڼله. هغوی وایي چې ګلا جان د ځوانانو لپاره هم په اخلاقي ډول او هم د بریالیتوب له لحاظه یو مثال ده. ګلا جان د ورزش ډیر شوقي ده. هغه وایي که څوک غواړي چې خوشحاله ژوند ولري نو باید ورزش وکړي. ګلا جان د ورزش سره دومره زیاته مینه لري او په دې اندازه زحمت کش انسان دی چې ان د اختر په ورځو شپو کې هم ورزش کوي. ګلا جان وایي اختر کې مې هم خپلوۍ پاللې، هم د میلمنو سره ناسته ولاړه کوم، په ورزش مې نه ده هیر کړی. ګلا جان وایي چې بریالی شخص هغه ده چې په هر حال کې خپل هدف پسې لاړ شي. د اختر رخصتۍ یا د ځان سوز ښودلو سره بهانې ونه لټوي. هغه د دولت نه او د اولمپیک کمیټې نه غواړي چې د ځوانانو سره د مرستې وکړي، هغوی ته د ورزش او سیالیو زمینه برابره کړي. په هر حال تاسو د ګلا جان او د افغان باډي بلډرانو په هکله څه نظر لرئ؟ ترڅنګ دا هم راته ووایئ چې تاسو د باډي بلډینګ ورزش کوئ او که نه، خوښیږي مو او که نه. خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.